د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په اړه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له دې ناخوښي څرګندوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دایمي غړو ترمنځ د نظر اختلاف سره 2021 پریکړه لیک تصویب شو چې له مخې د ملګرو ملتونو له سرمشي څخه غوښتنه شوې چې افغانستان لپاره بل ځانګړی استازی وټاکي. د یادولو ده چې امنیت شورا د دوو دایمي غړو لخوا د ځانګړي همغږي کوونکي د ارزونې په تړاو د لا زیات وخت بحث او وضاحت غوښتنې سره او د افغانستان له حکومت سره له مشورې پرته یاد پریکړه لیک تصویب کړ. د افغانستان حکومت یو ځل بیا تکراروي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت یو نامه په فعال موجودیت کې د افغانستان لپاره د یو بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنه یوه غیر ضروري چاره ګڼل کیږي، ځکه چې ځمکني واقعیتونه ښیي چې افغانستان په شخړه کې ښکیل هیواد نه دی او اوس مهال پکې داسې یو مرکزي حکومت واکمن دی چې د هیواد ګټې ساتلی شي او مکلفیتونه یې ترسره کولی شي او دا وړتیا لري چې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو میکانیزمونو له لارې مسایل مدیریت کړي. د یادولو ده چې ځانګړو استازو د افغانستان او نړۍ په نږدې تاریخ کې نه یوازې دا چې کومه شخړه نه ده هواره کړې بلکې د پردیو نسخو د تحمیل له لارې وضعیت لا کړکېچن کړی دی. په داسې حال کې چې موږ د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د لا پیاوړي او پراخې ښکیلتیا د ټولو مثبتو هڅو هرکلی کوو، زموږ کړنلاره به په نهایت کې د افغانستان د خلکو نه بدلیدونکي دیني عقایدو، کلتوري ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ ولاړه وي. په دې اساس د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتنه لرو چې د افغانستان اړوند هر ډول پریکړو کې موجوده واقعیتونه په نظر کې ولري او پریکړې یې د کوم لوري تر اغیز لاندې رانشي.